د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې کم ملکونه او علاقې هغه فتح شوي. آخرنۍ خبره د جنگ قادسیه وه او په هغې کې د بعضو صحابه کرامو شهادت او بیا د کسرا خزاني هغه راوړی شوې د عمر رضی الله عنه خواته. د هغې نه بعد بیت المقدس فلسطین دا څنګه فتح کړی شوی دی د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې. او ما دا خبره ذکر کړې وه تېر شوي بیان کې چې موږ د هرې واقعې داسې دقیق تفصیل نشو کولی ځکه چې هر واقعه ځان له ډېرې خبرې غواړي، خو صرف اشاره او بعض اهمې واقعي ذکر کول مقصد دی. کله چې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه د دې نه مخکې چې موږ مخکې خبره ذکر کړو دا یاده کوي، لکه اوس د عمر رضی الله عنه دوره خلافت د دې چې کله خبره کېږي نو سړی په تعجب کې شي چې دا څنګه ناشنا دوره خلافت و دا څنګه ناشنا زمانه وه. ورسره دا خبره یاده کوي چې دا ټول کارونه یوازې عمر رضی الله عنه نشو کولی. هغه په اکثر وخت هغه په مدینه کې تېر کړی، خو الله رب العزت له ملګري ډېر د کمال ورکړي. یوازې سړی نشي کولی څه او که څه وکړي څه حده پورې به وکړي. او پته شي تاسو ته به یاد وي که نه، ما د ده په دې سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه کله چې د تپوس وشو چې ستا څه ارمان دی. نو ارمان دی یو څو کسان ذکر کړي چې دومره کسان ما سره یو دا ماته راکړی شي. ته پته و چې دا کسان د کار دي. الله رب العزت دې له ملګري ډېر د کمال ورکړي. لکه ابو عبید بن الجراح، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، وبسې داسې زر ټول هغه خلک دي چې د یو بل نه په دیندارۍ کې به مخکې کېدو، د یو بل نه به کوشش کوو چې جنت ته او د الله رضا ته مخکې ورسي. نو یوازې دا کارونه عمر رضی الله عنه نه دي کړي، صحیح د هغه مشر و د هغه دوره خلافت و، خو الله رب العزت هغه له ملګري ورکړي او د الله د توفیق نه بعد د دې ملګرو سره منډه وه مرسته وه. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې کله دمشق علاقه فتح کړه نو د فلسطین بیت المقدس سره خوا کې یو علاقه ده، هغې ته ویلی کېږي ایلیا. یا د بیت المقدس دا ښار نه دی، دې ته به ایلیا وي، د دې نوم ایلیا. نو دو ته خط ولیکو وی اسلام قبول کوي. اولنۍ خبره دا ده، او که اسلام نه قبلوي نو بیا ورته د جزیې ووایي، ټکس به ورکوئ. او که ټکس هم نه ورکوئ، جزیه هم نه ورکوئ، نو بیا به جنګ کوو. درېو کې یو خبره ده، هغوی انکار وکړو موږ یو هم نه منو، نه ټکس درکوو نه اسلام قبلو، او چې څه کولی شي ویې کړه. نو ابو عبیده رضی الله عنه ځان سره څه کسان ملګري کړو، دا لښکر ځان سره بوتو او په دمشق علاقه باندې چې د نوي فتح کړې وه هغې باندې یو صحابي مشر کړو چې د هغه نوم دی سعید بن زید رضی الله عنه. بیت المقدس ته چې کله ورسېدو او الله رب العزت د بیت المقدس حفاظت وکړي او هلته چې کوم مسلمانان اوسېږي رب العالمین د بخصوصي رحم وکړي او دشمن د هغوی د الله رب العزت تباه و برباد کړي. نو کله چې بیت المقدس ته ورسېدو نو هغې محاصره کړو، ګیر چاپېره د علاقه ټوله بنده کړه او په هغوی باندې خبره سمه راتنګه کړه، سمه یعنې هغوی خوځېدی نه شو، دا ټول لښکر یې درته وکړه. اخر دا چې هغوی صلحې ته غاړه کېښودو چې صلح به وکړو، خو په صلح کې یو شرط دا کېښودو چې امیر المؤمنین به پخپله راځي، عمر بن الخطاب رضی الله عنه. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته خط ولیکو چې هغوی غواړي چې ته راشي. نو عمر رضی الله عنه د ملګرو سره مشوره وکړه او دا ګوره د ده په دې سیرت کې څو ځایونو کې دا خبر راغله چې مشوره یې وکړه. یاده کوي دا خبره د غټو خلکو کار هغه مشوره کول دي. کمقل سړی د چا سره مشورې نه کوي، لکه چې د ده کوم عقلتیا دې حد ته رسېدلې ده چې دی صرف ځان ته هوښیار وي، نو بس دی اکثر د ده کارونه ګډوډي. که دنیوي خبرې که دیني دې کې مشوره کې مشوره د ډېرو خلکو عقلونه را جمع کول
نو دا کوم کشر چې ګوره د مشرانو سره مشورې نه کوي، د دې نه علاوه یو سړی تجارت کوي، واده کوي، دغه دنیوي خبرې به ذکر کوو، په دې کې مشوره ونه کړي، اکثر د ده د کار انجام هغه ګډوډ راوځي. مشوره کې لوی خیر دی. الله پیغمبر ته وشاورهم فی الامر، پیغمبر ته د صحابه کرامو سره مشوره کوه. نو چې پیغمبر ته ته مشوره کوه، دلته دا اوس عمر رضی الله عنه دی، نو ده به د ملګرو سره مشورې کوو. نو مشوره کوو، د مشوره کې الله ډېر خیر اچولی. هر کار چې کوې، که دیني او که دنیوي، د ملګرو سره کېنه، د هغوی نه تپوس کوه. هر سړی به تاله خپله رایې درکړي، چې رایې درکړه د هغې نه بعد ته فیصلې ته رسېدی شي د دوی د دې رایې په رڼا کې. بل دا چې د هر انسان جدا تجربه ده. د یو سړي سره ته کېناستې، د هغه عمر 50 کاله ده، د ده سره د 30 کالو تجربه ده، یو چا سره د 20 کالو تجربه ده، چا سره د 15 کالو تجربه ده. د هر چا نه ته هغه سوال چې هغه سره یو سړي سره دیني تجربه ده، یو سړي سره دنیوي ده، یو سړي سره علم دی دیني، یو سړي سره دنیوي. نو ځکه کوم سړی چې دا وایي کنه چې زه هوښیار یم او صرف زما خبره صحیح ده، نو پوه شه چې دا سړی کم عقل دی. ځکه چې هوښیار سړی چېرته دا نه وایي چې صرف زه هوښیار یم او زما خبره صحیح ده، نه دی دا وایي چې صحیح ده زما رایې خو دا ده، خو کېدای شي زما رایې غلطه وي. دا د هوښیار سړي خبره ده. نو عمر رضی الله عنه په شان شخصیت هغه هم د ملګرو سره مشوره کوله. مشوره وکړه. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه له مشوره ورکړه چې ته مزه فلسطین ته، بیت المقدس ته مزه، لیکون احقر لهم، در دوی د ذلیله کولو لپاره. ته معمولي سړی خو نه یې. اوس دوی شرط ولګي چې امیر المؤمنین به راځي، ته به ورځې؟ مه ورځه. دوی د دې لایق نه دي چې دومره غټ سړی دی د دوی خواله ورشي. او علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وویې وینه لاړ شه. دا ما تاسو ته ووایي چې لکه دا اوس په مشوره کې عقلونه راجمع کول دي. عثمان رضی الله عنه ویله مه ځه. ولې؟ و چې ذلیله شي. و دا د هغه سوچ دی، ښکلی سوچ دی. علي رضی الله عنه ویله لاړ شه. ولې؟ و چې دې مسلمانانو ته دا خبره اسانه شي، ځکه چې ډېر وخت نه ډېر روزونه دغه ځای کې پراته دي او ګیره اچولي دي پراته دي، نو هغوی ته هم خبره اسانه شي او دا مسله به حل شي. نو د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه دا مشوره دا خوښه شو. اوس روان شو د شام طرف ته، او په مدینه باندې علي رضی الله عنه هغه خپل خلیفه کو، او په دې ځای کې بیا رد دی په شیعګانو او روافظو باندې چې هغوی د علي او د عمر او د علي او د ابوبکر او د علي او د عثمان رضی الله عنهم د دوی د تاریخ داسې پیش کړی دی د خپلو مقتدیانو ته او د خپلو عوامو ته چې دا د یو بل داسې دشمنانو چې د یو بل وینو ته دوی ناسو چې وینې وسکي. حالانکې د هغوی په منځ کې داسې ورورولي وه. اوس که چېرته دلته عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه په زور خلافت اخیستی لکه څنګه چې شیعګان وایي، نو څنګه علي رضی الله عنه دغه کس بیا په ځان پسې نایب کوي په مدینه کې؟ د سوچ خبره ده. او علي رضی الله عنه څنګه د ده دا خبره داسې په ارام مني چې زه خیر دی څه وخته پورې به زه په مدینه مشر شم؟ دلیل یې په دې باندې چې د دوی تاریخ ټول دا اکثر بې سند او دروغ دي. ښه، عمر رضی الله عنه چې کله ووتو، نو د دې لښکرو چې کوم امیرانو بهر، هغوی ټولو ته وویل ما سره به میلاو شي په جابیه علاقه کې. او الجابیه دا د دمشق شام کې مشهور علاقه د دمشق. الله دې په شام او په دمشق او په فلسطین او د مسلمانانو په ټولو ملکونو دې الله رحم وکړي، او الله دې د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي، او رب العالمین دې د مسلمانانو نصرت او مرسته وکړي. نو دغه جابیه علاقه کې به ما سره د لښکرو امیران میلاویږي، مشران. نو کله چې عمر رضی الله عنه جابیه ته ورسېدو، نو یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه هغه سره میلاو شو. بیا ابو عبید ابن الجراح راغی، بیا خالد ابن الولید رضی الله عنهم. ټول غټ کسان وو، د لښکرو او د خپلو خلکو امیران چې دوی رالي ورسره نور مسلمانانو پاسونو باندې سوارو او په دوی باندې چوغې وي یا څه صادرې په دې اوږو اچولې وي چې هغه د ریخمو نه جوړې وي. نو عمر رضی الله عنه په دې خبره ډېر غوسه شو چې ریخم دوی څنګه استعمالوي.
او سکانی رواغستو چې د غصې نه پې وولي نو هغوی ته عذر پیش کړو چې موږ اکثر وخت اسلحه په بدن باندې اچولي او دې ته زموږ ضرورت په جنګونو کې راځي موږ عام رقم نه استعمالو خو دا موږ صرف دې دپاره اچولي چې جنګ کې هر وخت موږ ته اسلحه پرته وي او درنه اسلحه به د هغه وخت نو ځکه د هغې دپاره موږ دا قسم لباس وقتي طور استعمالو د عذر امیر المؤمنین رضی الله عنه ته پیش کړو جابیه علاقه کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خطبه وکړه سناشنا خطبه کړې وه زه به د خطبې بعض خبرې او بعض نصیحتونه هغه راواخلم چې هغه زموږ دپاره هم ډېر فایدهمند دي امام ترمذي رحمه الله امام احمد او نورو محدثینو د خطبې باره کې روایت راوړي دي عبدالله بن عمر وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په جابیه کې موږ ته خطبه وکړه نو بیا یې دا وویې وایي زه په هغه ځای کې ولاړم چې په کوم ځای کې به رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو یعنې رسول صلی الله علیه وسلم به ستاسو منځ کې ودرېد تاسو ته به نصیحتونه کوم نن هغه دنیا کې نشته نو زه تاسو ته نصیحت کوم نو نصیحت هم هغه دی کوم چې پیغمبر کړی اوصیکم باصحابي وی پیغمبر مونږ ته ویلي چې زه تاسو ته د خپلو صحابه کرامو باره کې وصیت کوم د دوی به قدر کوو د دوی به خیال ساتئ د دوی به احترام کوئ نو زه تاسو ته دا وایم چې د صحابه کرامو به خیال ساتئ د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو به قدر او احترام کوئ والحمدلله ثم الحمدلله چې الله رب العزت موږ ته دا عقیده او دا منهج را نصیب کړی دی چې زموږ د مشر صحابي نه واله د کشر صحابي پورې ضرب برابر چاته په زړه کې څه نشته بلکې د مشر صحابي پرې د هغه کشر د ټولو نه کشر په هغه خپل مور پلار قربانه و د هغوی دفاع ته تیار یو د هغوی شان بیانو نه دا وایو چې ابوبکر جو دلته دا غلطي وکړه او جو عمر دا غلطي وکړه او جو علي نه پکار و نه د علي رضی الله عنه دپاره په زړه کې بغض ساتو نه د ابوبکر نه د عمر نه د عثمان نه د عایشه نه نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زموږ عقیده دغه ده چې دا ټول د پیغمبر ملګري او کمې کوتاهۍ د هغوی نه کېدی شو هغوی څه پیغمبران نه وو چې د ګناهونو نه پاک خو هغه داسې قوم دی چې رب العالمین د هغوی د هغوی چتې دیندارۍ د لاسه هغوی ته د هغوی هغه کوتاهیانې ټولې معاف کړي دي نو زموږ څه کار دی چې د هغوی په کوتاهیانو پسې ګرځو او ځان رانه یېر دی هغه خو داسې قوم دی چې پته یې لګي چې جنت ته تللی دي یو ځي به زموږ خو دا پته نه لګي چې الله بخلي الله به م بخي او که نه به م بخي نو دا به ګډ کمکلتوب وي چې موږ به دغه قوم پسې خبرې شروع کړو بلکې موږ خو سوال کوو الله ته دا چې یا الله د دغه قوم سره زموږ حشر وکړه دغه صحابه کرامو سره نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی په هغوی پسې د دویمې پیړۍ ثم الذین یلونهم دا څوک دي تابعین دا غوره خلک دي ثم الذین یلونهم بیا په دوی پسې دا درې پیړۍ غوره پیړۍ دي ثم یفشو الکذب رسول صلی الله علیه وسلم بیا وایي دې نه بعد به دروغ خواره شي د دې نه بعد به دروغ خواره شي نو چې راغه دریو پیړیو نه بعد به دروغ شروع شوې زموږ زمانه کې به صحابي دا اوس عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحتونه ملګرو ته کوي د ټولو نه اعلی نصیحتونه دا دي چې ته چاته بیان کوې او نصیحت کوې به هغې ته هغه نصیحت وکړي کوم نصیحت چې الله او د الله رسول کړی دی او کوم نصیحت چې صحابه کرامو کړی دی بیا دا وایي چې دروغ به دومره خواره شي حتی یحلف الرجل ولا یستحلف یعنی یو سړي ته به چا دا نه ویلي چې ته قسم وخوره خو دی به بیا هم د دروغو قسم خوري د دروغ ویل به دومره اسان شي او یو چا ته به چا نه ویلي چې ته ګواهي ورکړه ځکه چې سړی دروغجن دی څوک ته ګواهي نه اخلي خو دی بیا هم راځي ګواهیانې ورکوي الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان دا ډېر اهم نصیحت دی او دا خبره مې یاده کوي ګورې چې سړی چې کله هم د ښځې سره پردۍ ښځې سره یوازې شي نو درېیمې شیطان و دې کې استثنا د پښتنو شتي بعضوی د پښتنو زړونه پاک دي پښتنو زړونه پاک دي ماته دا پته نشي که د دوی مسله جدایي د پښتنو دلته خو رسول الله سلم عام امت ته دا نصیحت کړی صحابه کرامو ته کړی او دلته اوس عمر رضی الله عنه صحابه کرامو ته کوي ولې دوی زړونه څښاو دا شریعت دی که زړه دې پاک دی او که څښا دی دا خبره واوره چې کله سړی د ښځې سره یوازې شو درېیم شیطان دی په ګاډي کې په کور کې په انټرنیټ په بازار کې په باغچه کې
په هر ځکه چې سړی پردی سړی د پردی خې سره وځي کېږي درېیم شیطان دی نو چې الله یې وساتي ونه ساتلی شي نور چې شیطان پکې دی نو د فحاشۍ د کولو او په هغې کې د واقع کېدو یره ډېره زیاته ده بس څوک چې د پښتنو زړونه صفا دي وګورئ چې د پښتنو کې داسې واقعات نه دي راغلي که څنګه لکه موږ چې د سره داسې واقعات نه دي لیدلي د زړه صفایي ځان سره په زړه کې ساته او جیب کې کښېنه دلته زه پې خبره تا ته د شریعت کومه پښتو انکو عربی عجمي تور سپین مالدار غریب دوی د شریعت نه څه زورور نه دي بره اسلام او شریعت دا په ټولو د پاسه دی او د الله خبره د ټولو د خبرو نه زورور ده بل دا نصیحت وکړو چې وعلیکم بالجماعة وإیاکم والفرقة د مسلمانانو جماعت پرې نه دی د مسلمانانو د ټولګي نه به جدا کېږئ نه او حدیث کې راځي چې څوک جدا شو یو جدا شو په اور کې یعنې ځان یې جدا کړو کوم ځای ته اور ته مسلمانانو نه مه جدا کېږي هر وخت د مسلمانانو د ټولګي سره اوسه فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وی شیطان د یو سره دی نو چې کله د کسان دوه شي نو شیطان ترې لږ لرې شي چې درې شي نو ښه ترې لرې شي نو چې جماعت شي بیا ترې ښه لرې شي ځکه زه اکثر ما دا نصیحت دوه درې پېرې د ملګرو ته درس کې هم کړی دی او عام یې زه هم کوم شخصي مجالسو کې چې د ګناهونو نه د بچ کېدو خصوصا د انټرنیټ او د فحاشۍ د ګناهونه چې نن سبا ډېر شوي دي د دې نه د بچ کېدو یو ګټه لار دا ده چې یوازې وخت ډېر مه تېروه کوشش کوه چې د ښځې سره بچو سره ملګرو سره انډیوالانو سره چا سره خوا کې کښېنه نو دې کې دی چې شیطان لږ لري سبحان الله څنګه ګوره دا نصیحت دی سوچ ته پکې ضرورت نشته واقع خلکو لیدلې ده دا خبره او چې څومره یوازې کېږي دومره به شیطان په تا باندې زورور وي من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة څوک په جنت کې اعلی مقام ترلاسه کول غواړي نو د مسلمانانو د جماعت په دې نه جدا کېږي من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن دا ډېره ناشنا خبره وکړه الله اکبر دا نصیحت رسول صلی الله علیه وسلم دی چې چاله د هغه دیندارۍ خوشحالي ورکړه او ګناه خفه کړو نو دا مؤمن دی دا مخې ته م خیال دی اوس په دې تاسو د خپل ځان هم اندازه لګولی شي ویې لګوئ اندازه که دیندارۍ د زړه خوشحاله و او د الله بندګۍ د زړه خوشحاله و او په ګناه سره د زړه تنګېدو او خفه کېدې او د ګناه نه تښتېدې نو دا د ایمان نښه ده او که ګناه ته پکې هېڅ اثر نه کوو که نه بعض خلک د ګناهونو سره داسې عادت شي چې سره بې څه اثر نه کوي نو دله یېرېدل پکار دي په ځان باندې او دغه شان که دیندارۍ ستا زړه نه خوشحاله و الله او د الله د رسول خبرې اورې او ستا زړه په هغې نه خوشحالېدو په عباداتو سره ستا زړه ته سکون نه رسي نو بیا هم په ځان باندې ویېرېږه ځکه چې دا عجیبه مؤمن دی چې په عباداتو یې زړه نه خوشحالېږي او په ګناه باندې زړه نه خفه کېږي دا خو عجیبه مؤمن شو نو دا د ایمان نښه ده په عبادت خوشحالېده په ګناه سره غمجن کېده چې اخر مانه ولې دا کار وشو او په کار نه و چې ما دا کار کړی امام مسلم روایت راوړی دی چې عمر رضی الله عنه په دغه خطبه کې دا ویلي وی نهى نبي الله صلی الله علیه وسلم عن لبس الحریر رسول وسلم ګوره د ریخمو د کپړو نه د نارینهو دپاره منع کړې ده دې ته وایي حق ویل ښه دا نه چې ته یاره دا مخامخ سړی ډېر غټ سړی دی او دغه زموږ پلار دی او دا کاکا دی او دا ماما دی دلته اوس مخامخ دا خبره ولې وکړه هلته هغه بعض صحابه کرام اگر که معذوره دي خو بیا هم مسله واضحه کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم نارینه هغه د ریخمو د کپړو نه منع کړي دي ها اجازت په حدیث کې رسول راغلی دی الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع الا که چېرته کپړه کې دوه ګوتو امرځې یا درې یا څلور
که دومره ځي کې د نارینه په کپړو کې ریخم ولګي نو د دې ګنجایش دي خو د دې نه علاوه نه او د دې نه علاوه لکه چې عذر وي پکې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی باندې خارخ راغلی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ابو نه خارخ راغلی نو دغه خارخ په دې ورځو کې به د ریخمو کپړه استعمالول نو دا عذر شو یا لکه دې صحابه کرامو چې کوم عذر پیش کړو نور د دې نه علاوه د دې امت په نارینهو باندې سره زر استعمالول او ریخم دا حرام کړی شوي دي عمر رضی الله عنه په هغه خطبه کې دا وی تعلموا القرآن تعرفوا به قرآن زده کوئ نو په قرآن به پیژندلی کېږئ د دې څه مطلب دی په قرآن به پیژندلی کېږي بارک الله فیک بارک الله فیک قرآن زده کوئ اثرات به په تاسو کې راشي خلک به دلیل نه پېژني چې دا سړی قرآن والا دی قرآن والا به مخکې نوري د قرآن والا عمل هغه د دې نورو د عمل په شان نه د قرآن والا خبرې هغه د عامو خلکو د خبرو په شان نه د قرآن والا تجارت لین دین د عامو خلکو د تجارت او لین دین په شان نه فرق دی ځکه چې دغه سړی پوه دی واعملوا به وعمل پې کوئ تکونو من اهله نو تاسو به په قرآن والو کې شمار کړی شئ یو دا خبره ډېره ناشنا کړې وه واعلموا انه لا يقرب من اجل ولا يبعد من رزق قول بحق او دا خبر یاد کړئ حق وینا کول ته مرګ ته نږدې کوي نه او رزق دنه لرې کوي نه نو مه یېرېږئ ځکه چې یېره د دوو خبرو ده د څه د مرګ او د رزق نو تا ته وایي عمر رضی الله عنه وایي که ته حق وې نو دا حق ویل ته مرګ ته نه نږدې کوي ځکه چې مرګ په خپله نیټه دی او رزق دنه لرې کوي نه ځکه چې رزق چې ستا په نصیب څومره دی هغه به تا ته در رسي او به لیکلی شي نو مه یېرېږئ حق وایه بله دا خبره وکړه چې وإياكم وأخلاق العجب یا وإياي وأخلاق العجب د دې عجمو خلکو خویونه په ځان کې رانولئ ښه دې نصیحت ته زموږ ډېر ضرورت دی عجمونه مراد رومیان دي او فارس والا دي وی د دوی دا خویونه په ځان کې رانولئ معنی تاسو مسلمانان یې په خپل دین فخر کوئ دلته خبره د عربو او د عجمو نه ده خو هغه ورته عجم په دې وایي ځکه چې دغه زمانه کې عجمو کې لا اسلام نه و خور شوی ځکه عجم ټکی وي نور اصل مسله دا ده چې مسلمان به د غیر مسلمو خویونه په ځان کې نه راولي دی مطلب دی لکه ګوره فارس والا مبارک کې مشهوره و د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې راغلي وو د هغه خواته چې هغوی به ګیرې خریلې برېک به اوږدول دا اوس د هغوی خوی دي او دا خوی اوس هم شته په فارس والو کې دا زموږ د علاقې هم دغې کې راځي فارس علاقه چې ویلی شي که نه د ایران افغانستان دا خواوشا د دې اټکه پورې دا ټول علاقې دقه کې راځي خراسان او دا علاقې دا اوس هم دا خوی په هغوی کې شتي بریک مې داسې پرېښودي لکه توره چرګې چې خوله کې نیولي لرې نه چې ورته وګوري او دا مخ به داسې څپا کړی چې ته پکې ویښته منګزولی شي چې ورته وګوري او بریک مې تاو راته ووایي دا د سړیتوب نښه ده نو زه حیران یم دا د سړیتوب نښه شي او دا د سړیتوب نښه نه کېږي اوس تاسو ما پوه کړئ ځان وي بریک ته څه نښه ده نو تا دومره بریک پرېښودو ته دې ته د سړیتوب نښه وې او ما ثابته ږیره پرېښوده او دا د سړیتوب نښه نه ده نو دا د دوی خویونو لکه دا به ما یو مثال ورکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم وي د دوی خلاف ورزي وکوي ږیرې پرېږدئ برید سپک کوي دغه شان په دې کې نور داسې خویونه د تکبر ده لکه د عجمو کې دا عادت و چې مشر به راغی نو هغه مشر به دا خوښولی چې ما ته دا خلک ولاړي او دقه شان به ولاړ و هغه به ناست دا عادت ګوره اوس هم په عجمو کې شتي په عربو کې نه شتي هغه عربو کې شتي چې د عجمو نه یې زده کړی دی فهم دی که نه زمونږ په علاقو کې اوس هم په دې مسلمانانو کې راته ویم چې مشر راشي نو ټول خلک پاسي که هغه په هر اداره کې او د هغه وخته پورې نه کښېني چې څوک ګورې
هغه ویلي دی نه ناست نه هغه ویلي دی او د هغه وخته پورې دا ولاړ او بعض مشران پې ځان ننداره کړي دغه هند سره ویلو چې کښېنئ هغوی وقفه ولاړې د دې د رسول صلی الله منع کړې ده چې کوم سړی دا خوښوي چې خلک د ما ته ودرېږي د ده دپاره وعید راغلی ها د دې ودرېدو ګنجایش دی چې ته مشر ته د هغه د احترام د لاسه د قدر د لاسه مقام د لاسه ودرېږي او هغه دا نه خوښوي چې ما ته د خلک ولاړ او زه دې راسي هغه بخپله دا نه خوښوي خو ته ودرېږي به طور د احترام د قدر او بیا کښېناستې خو عجمو کې چې دا کوم عادت و هغه مشر پخپله دا خوښوي چې زه دې ناسم او خلک ولاړ او په هغې دلیل دا واله چې کله څوک کښېني بې اجازته نو دی ورته وایي تا ته ما ویلي چې کښېنه دا دلیل دی په دې چې دی دا خوښوي چې ما ته دې خلک ولاړ تر دې چې زموږ په سکولونو کې هم دا عادت دی چې استاد کلاس ته راننوځي نو ټول ودرېږي دا استاد خو 50 پیرې ما لیدلی چې ته په مخه ودرېږي په مخه او بیا چې څوک پرې هغه نه ویلي چې سیټ ډاون یو هم نه کښېني دا دغه د عجمو عادت دی او عمر رضان چې وایي چې د عجمو خویونه په ځان کې مه راولئ نو هغه دا دي اوس دې عربو ته وګوره تاسو خو به ورسره ډېر وخت نه وي شوی ما خو ورسره دلته سبقونه ویلي پاتې شوي دوی دا قصه نه کوي چې استاد راغی پاسه ودرېږي تر دې چې دوی دا حکومتي ادارو کې چې کوم مشران دي دا راشي هغوی ته دوی داسې دغه نه کوي چې ودرېږي هغه به لازم وي چې کښېنه او هغه مشر هم په دې نه خفه کېږي چې ما ته څوک ونه درېد هماته ورته ووایي په هغو کې به دا خوی وي چې د عجمو نه زده کړی متاثره شوی د انګریزانو نه او دې ملکونو نه هغوی ته یې کتلي په هغو کې به دا خوی راغلی مسلمان په خپل دین باندې فخر کوي موږ ته ضرورت نشته چې موږ د یوروپ نه او موږ د فارس والو نه او موږ د انګریزانو نه او موږ د غیر مسلمو هندوانو نه خویونه زده کړو موږ له څه چل دی زموږ په دین کې څه کمی دی چې اخر موږ دغه خلکو ته ضرورت لرو چې د هغوی خویونه په ځان کې راولو او چېرته تا غیر مسلمو لیدلي چې د اسلام خویونه په ځان کې راولي او فخر پرې کوي او مسلمانانو کې به داسې ویلي چې هغوی د انګریزانو پېښې کوي د غیر مسلمو پېښې کوي او په دې څه کوي په دې فخر کوي که ویښته یې د هغوی په سټایل کې واړه کړو دا دته یو غټه دغه کارنامه ښکاري چې په جنګي کې ګرځي هغه لنډ د زنګونانو نه بره دا دته دغه ښکاري چې ما ترقي کړې الله اکبر بې حیایي ته ترقي ویل په ګیره کې ډیزاینونه کول په دې فخر کوي چې زه د پلاني ډم په شان پلاني لوبغاړو په شان پلاني انګریز په شان زموږ سټایل دی الحمدلله زمونږ اول پښتانه اول مسلمانان بیا زمونږ سره د پښتو هم آداب شته نو بعض هغه دي چې نه د اسلام آداب پکې شته نه پکې د پښتو آداب شته نو موږ سره د اسلام آداب موجود دي موږ ته څه ضرورت دی چې د نورو نه یې زده کوو د هغې نه بعد الحمدلله پښتو هم موږ ته دا ښایي اسلام راته مخکې ښوونه پښتو راته هم دا ښوولي چې دروند خوی ښه سړیتوب ښه عادت نو خبره ښه مضبوطه شو نو موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ د یوروپ نه یا د فارس نه یا د ایرانیانو نه یا د هندوانو نه یا د نورو نه او نورو نه چې دی خویونه یې زده کوو هېڅ ضرورت نشته الحمدلله زموږ خپل دین دی اسلام دی او هغه یوه خبره نه ده پرېښودې موږ ته هر څه بیان کړي یو دا خبره ورته وکړه چې چېرته په هغه دسترخوان کښېنئ چې په هغې باندې شراب ایښودی کېږي معنی چې داسې ځایونو کې مه کښېنئ چې کوم ځایونو کې نشې تماشې کېږي الله اکبر دې نصیحت ته ضرورت دی مطلب صرف د شراب نه دی یعنې اوس به څه وایي چې په کوم دسترخوان باندې هیروین خلک څکي او چرس څکي نو هلته کښېنه مطلب څه شو چې کوم ځایونو کې نشه کېږي ته دې ځان لرې ساته دا د مسلمانانو دسترخوانونه دي دا د هغوی مجالس دي ها راشه زمونږ د حالاتو ته وګوره سګرټ نشې تماشې عامې دا کېږي په هر ځای کې دکه زمونږ د کمزورتیا سبب دی اصل بلکې زمونږ بعض شاعران الله دې ورته هدایت وکړي د هغوی شاعري شروع کېږي د ساقي په جام باندې او ختمیږي د ساقي په جام باندې دلته عمر رضی الله عنه چېرته کښېنئ په هغه دسترخوان باندې چې په هغې باندې شراب ګرځولی کېږي ته مسلمان یې ته څنګه په داسې دسترخوان ناست او دلته یار د ساقي خبره کوي چې ساقي جام راوړو او ساقي جام ویوړو او میخانې ته ورنمه او راووتمه دا شاعري په رښتیا ماته ووایي د زړه نه
دا شاعري د اسلام لر کې سړي د اسلام سره نه لګي ریاض بالله چې د اسلام نوم متماله دا شاعري قوم له ترقي ورکی کې تباہ کوي ها ترقي ورکی کې زه چې سړي د اسلام نه خپه دی ریاض بالله زما د دین سره نه لګي الله سره نه لګي زه د پښتو خدمت کوم صحیح شو راشه ته زستا خدمت کوم ته زما کشر ته وی چې جامې راوړو جامې ورکو جامې راوړو جامې ورکو دا ته زما د کشر خدمت کې دا ته زما مستقبل جوړې دا ته زما تصویر دنیا ته کې چې پښتون داري د سحر هم د شرابو په نشه کې پروتي د ماښام هم د شرابو په نشه کې پروتي دا ته زما تصویر کې خلکو عمر رضی الله عنه یو نصیحت الته دا کړو وی یو دا خبره یاد کړئ چې رب العالمین درې قسمه خلکو ته به د قیامت په ورځ نه ګوري د رحمت په نظر نه به د ګناهونو نه پاکوي او نه به یې ځان ته رانږدې کوي یو هغه سړی چې د خپل مشر سره حاکم وقت سره بیعت وکړي د دنیا دپاره لکه دنیا یې وله ورکړه چې دی وله خبره مني که وله ور نه کړه بیا وله خبره نه مني دویم ورجل خرج بسلعته بعد العصر او یو سړی د مازدیګر د منځه نه بعد دیګه د سامان خرڅوي مازدیګر منځه د قید حدیث کې هم راغلی دا په دې چې دې ټیم کې تجارت لږ ډېر ګرم وي نو دا مسله هر وخت ده یو سړی لګیا دی سامان خرڅوي او قسم یې وخوړو په مخه قسم خوري لقد اوطي بها کذا وکذا کذا وکذا دا خو په دومره راوړی دی او په دومره راته پرېوتی دی او دومره کسانو رانه اخېستو زما دې په الله قسم چې دې کې ګټه نشته او زما دې په الله قسم چې دا بل ختم شوی دی او زما دې په الله قسم یعنې د الله د نوم نه سامان د تجارت جوړ کړی دی او خلک د دې قسمونو یقین کوي د دې زمانه دي دې سړي ته الله قیامت پر ورځ نه ګوري نه به ځان ته رانږدې کوي او درېیم دلته عمر رضی الله عنه دا نه دي ذکر کړي حدیثونو کې بیا ډېر قسمه خلک راغلي دي درې یو ذکر راغلي درې بل ذکر راغلي لکه سړی په ځان پسې پیسې لنګ څادر راکاږي د تکبر د لاسه بله دا خبره وکړه چې مسلمان ته کنځلې کول فسق او فجور دی دې نه ځان ساتئ او دغه شان یو مسلمان نه نه دي روا چې د خپل ورور نه درې ورځو نه زیات خفه شي یو دا خبره ورته وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې څوک د جادوګر خواله لاړ او د کوډګر خواله لاړ او د هغه خبرې ومنلې نو دی د قرآن نه منکر شو دا څوک نصیحتونه یې کړي دا ماته هغه باز راواغېستو په دغه ځای کې دا کار هم کړی وی مال الله مال راکړو نو زما کار صرف تقسیمول دي نور ورکوونکی وی الله دی نو هغه بیا دغه ځای کې تقسیم کړو که تاسو ته یاد وي ما د عمر رضی الله عنه د سیرت په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې د هغه په دور خلافت کې هغه د خلکو نه ماهانه پیسې مقرر کړې وې مهاجرینو له دومره انصارو له دومره د رسول صلی الله بیبیانو له دومره د صحابه کرامو بچو له دومره او په دې طریقې سره هغه دلته هغه تقسیم کړه په جابیه کې بیا روان شو مخکې نو عمر رضی الله عنه د جابیه نه بیت المقدس ته ورسېدو او د لښکرې د مسلمانانو او د هغې د لښکرو هغه امیران ټول ورسره ملګري شوي د جابیه علاقې نه فمر رضی الله عنه على مخاضه روایت کې راځي مخاضه باندې تېر شو مخاضه په عربي کې څه ته وایي هغه ځمکه چې په هغې اوبه روانې لکه وله ده او د هغې د اوبه بل طرف ته اوړي هغه په دې روډ باندې د اوبه ځي په دې لارې اوبه روانې ځینې اوږدې ځي لکه د اوبه کې دې ځي روانې خلک به د اوبو کې ځي راځي که څاروی دی که خلک دي که سورلی که هر شي خو خلک به د اوبو کې ځي راځي مجید په دې مخاضه باندې تیر شو فخاض بها نو عمر رضی الله عنه پکې تیر شو امام حاکم په روایت کې راوړي دي چې ابو عبید رضی الله عنه سره او په دغه اوبو باندې را تیر شو نو عمر رضی الله عنه د خپل سورلۍ نه راکوشو کله چې په دې اوبو کې تېرېدو سورلۍ نه راکوشو او موزې په خپلو کړي هغې وویستې او هغه موزې به یې په دې اوبه باندې کېښودې او د خپلې سورلۍ واګې یا پړې هغې ونیو او روان فخاض بها المخاض نو په دې اوبو کې تېر شو اوس دې تصویر ته ګورئ او ذهن کې جوړ کړئ څومره غټ سړی دی او د دې عجزۍ ته وګوره ابو عبیده رضی الله عنه ورته ووایي یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وایي څه دا کار کې اوس تا موزې ویستې دي هغه دې په اوږه پرتې دي او خپله
څاروی خپله سورلۍ ته په خپله روانه کړي په اوبو کې تېرېږي. زما دا نه ده خوښه. اوس که د بیت المقدس والا دې ویني دغه دا خوښه و چې ستا یو روب دا وي ته روان یې امیر المؤمنین روان دی نو چې اوس تا ویني چې امیر المؤمنین دغه دی جورابې په اوبو پرتې دي او په اوبو کې را تېرېږي او خپله سورلۍ په خپله را روانه کړې ده. هغه د ډېر خفګان نه د غوسې نه وویل اوه دا عرب وایي لکه موږ چې تعجب غوسه. لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ابو عبیده وی کستانه رو بل چا دا خبره کړې ما ولا سزا ورکوله. خو ته دی چې مقام دې دی نو سره ته نه یم خو دا یاده که انا کنا اذل قوم موږ ګورې د ځمکې په دې مخ باندې ذلیله قوم وو فاعزنا الله بالاسلام والله ګورې د دې اسلام د لاسه موږ عزتمن کړي. فمهما نطلب العز بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. نو یاد ابو عبیده چې کله من عزت په بل څه کې لټو د اسلام نه علاوه کنه الله موږ ذلت راولي. زه چې نن عزتمن یم زه په دې نه یم عزتمن مطلب دا دی زه په دې نه یم عزتمن چې ما سره شاته ګټې لښکرې ولاړې دي او زما یو دغه دی زه په اوبو کې ناولم او زه خپله سورلۍ په خپله نه بوځم. زه چې عزتمن یم ابو عبیده وایي زه د اسلام د لاسه عزتمن یم او که د دې اسلام نه علاوه ما په نور څه کې عزت لټول شروع کړو که نه الله به ما ذلت راولي. امیر المؤمنین د هغه سره ګټه بنګله نه وه داسې کور و چې د هغه د دروازې چوکاټ هم مات و. د هغه سره ډېرې جامې نه وې اکثر کپړو کې پیوندونه و. هغه سره ډېر مال نه و. مخکې ورځو کې ما تاسو ته قصه ذکر کړه چې خطبه یې کوله او د خېټه کې دننه د لوږې د لاسه هغه وازونه کېدو. خو د هغه سړی دی چې دله دا ټول عزت چې ورسره کم دی که نه دا نه د پیسو عزت دی نه د زور عزت دی نه د رنګ او د ښایست عزت دی. دا عزت چې دله کوم الله ورکړی که د اسلام عزت دی. یعنې دا عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې نو چا پېژندو او که دې عمر رضی الله عنه اسلام نه قبول کړی چا پېژندو په بله وایه څه کوه. خو دا څومره عزت چې الله ورکړی دی دا موږ چې ورسره کوم محبت کوو او ځانونه پرې قربانو دا څه د لاسه د دې اسلام د لاسه. نو دا ګورې زما استاد لپاره هم نصیحت دی که غواړې چې عزتمن ژوند تېر کړې او عزتمن پاتې شي نو د اسلام سره خپلې اړیکې مضبوطې ساته. عزت زموږ د دنیا او د آخرت هغه په دیندارۍ کې دی او هغه په دین باندې پاتې کېدو کې دی. الغرض عمر رضی الله بیت المقدس ته ورسېدو نصارا ټول راوتي او تاریخ کې راځي چې کان یوما مشهودا تاریخیا په تاریخ کې دا یو ناشنا ورځ وه اعز الله به الاسلام واهله. په هغه ورځ الله مسلمانانو له ناشنا عزت ورکړه او شرک او مشرکان او کافران الله رب العزت له ذلت ورکړه. نو صلح وشوه هغه وایي چې موږ صلح کوو او بیت المقدس پرېږدو. نو په هغه ورځ بیت المقدس پاتې کړی شو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته او د هغې چابیانې هغه ته ورکړی شو او عمر رضی الله عنه ورننوتو او بیت المقدس کې دننه لمونځ وکړو. دا 15 کالو د هجرۍ او بعض علما وایي دا 14 کالو هلته یې لمونځ وکړو او څه ګندګي پکې پرته وه چې هغه د نصاراو په یو ځي باندې ورچلو چې هغې ته صخره ویلی کېږي. نو دوی د یهودو د ذلیله کولو دپاره دغه ځي ته دا ګندونه ویشتي وو. اصل کې دا د یو بل سره نه لګېدل د یهودو او نصاراو نو په هغې کې هغه بېدینۍ ته وړېدلي. نو عمر رضی الله په خپل صادر باندې هغه ځای صفا کړو چې لږ یې صفا کړو نو ټول مسلمانان راولګېدو او په شریک هغوی هغه ځای صفا کړو. دا خبره مې صرف دې دپاره وکړه دا نقطه چې د دین خدمت کول دا زموږ عزت دی. عمر رضی الله چې عزتمن دی که نه نو هغه په هغه ورځ خپل صادر راغستی و او د الله د کور ځمکه یې پرې صفا کوله او د الله د کور دیوال یې پرې صفا کوو. د دې د لاسه عزتمن و. که ته دا وایې چې زه او زه نو زه او زه ځان سره جیب کې کېده ذلت به وینې په دنیا کې او په آخرت کې. د دې دین خدمت کول د دې دین سره ټک خطا وخت تېرول زموږ به څه دینداري دا زموږ عزت دی او دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ له دې سیمو قرار کړي. د عمر رضی الله عنه په دور کې
یو بیماری راغلی طاعون بیماری عمواس یا طاعون عمواس یا عمواس یا عمواس. طاعون په عربي کې وبا ته وایي، وبا د عامه خوره نه شي، عامه وبا چې اکثر د هغې علاج یعنې نه یو خلک به هغې کې څه شي وفات شي او ډېره زر خورېږي. عامه وبا چې راشي دې ته په عربي کې طاعون وایي. دا طاعون د طاعون عمواس دا په شام کې راغلی و، مسلمانانو دا علاقه فتح کړې وه او اتلسم کال د هجرې و. همدغه ورځو کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث عبدالله بن عباس وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شام ته روان و، نو یو علاقې ته ورسېدو چې هغه علاقې ته سرګ وایي. سرګ دې سرګ علاقې ته چې کله راورسېدو نو هلته ورسره دا مشران د لښکرو میلاو شو. نو هغوی ورته ووایي امیر المؤمنین ته چې بیماري خوره شوې ده په شام کې، وبا راغلی طاعون بیماري، نو ته مه ورځه. نو هغوی ووایي زه مشوره وکړم. نو ما مهاجرین راولئ خو هغه مشران مهاجرین، تاسو کې چې کوم صحابه کرام خو هغه زاړه، نو هغوی نه یې مشوره واخیسته. الله اکبر. یعنې دی به خپل هم فتوا ورکولی شي چې دې ځای ته ننوته روا دي او که ناروا دي، خو نه مشوره دي. او زمونږ هغه اخري 3 سورتونه چې یاد کړي که نه، قل هو الله احد او قل اعوذ برب الناس او قل اعوذ برب الفلق، دې عامې خبرې خو پرېږده، د دین په مسلو کې هم د چا نه تپوس نه کوي، ځکه چې دا د خپله بېعزتي ګڼي چې زه اخري 3 سورتونه چې یاد کړي دي هغه زمرې او هغه فقیه او هغه علم، زه به اوس د پلاني شیخ درس ته کښېنم او زه به د هغه نه مشوره علم او زه به د هغه نه تپوس کوم چې دا حلال دي او که دا حرام دي. دا زموږ جهالت دی. عمر رضی الله عنه دیني مسله به راله او څومره لوی علم الله دې انسان ته ورکړي. تاسو ما دا خبره ذکر کړې او رب هم شي چې کله وفات شو او ښخ کړی شو، نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي نن موږ په خاورو کې په 10 برخو کې 9 برخې علم ښخ کو، په 10 برخو کې 9 برخې علم موږ نن په خاورو کې کېښود. او هغه سړی مشوره کوي، هغه سړی تپوس کوي، د دین په مسلو داسې ډاډه مه ورځئ، دا غټې خبرې دي، ځکه چې دلته ته ترجماني د الله او د الله د رسول کې ته چې فتوا ورکوې خو د الله د طرف نه ورکوې که نه، د پیغمبر د طرف نه ورکوې چې دا اسلام کې دي. او که ته دروغ ووایې او که خطا شي، صحیح شو، زه یو سړی چې ما کوشش وکړو زه خطا شو، خو بیا هم ته پکې حق ته ونه رسېدې، نو ځکه په داسې مسلو کې ډېر احتیاط کوئ، خصوصا عوامو خو د فتوو سره هېڅ کار نشته. عوامو ته څه ضرورت دی چې فتوا ورکوي؟ دومره ورته ویلی شي چې یاره او ما دا مسله د یو عالم نه اورېدلې ده او هغه په دې مسله دا دلیل ښوولی یا د دې دلیل په رڼا کې دا فتوا یې ورکړې، دا صحیح یو عالم فتوا. خو زه دا ما سره ورځ یو کس ناست و، مخکینۍ خبره یو څو کاله کېږي، ما ښه پېژندو، ښه د اصل نسل نه مې پېژندو چې د سره ټک علم نشته، په هسې به د خلکو سره کېناستو، پاسې به چالاک ډېرو خبرې به ډېرې کولې، نو هغوی 2 پیرې په دې خبرو کې ووایي البته زه دا ویم، البته زه دا ویم. کله چې وتو نو ورته مې وروره یو خبره ته وکړه، خفه نه ځکه چې تاسو ګډ شخصیات یې، وایي څه ما دا کوم ټکي چې ته وایي چې البته زه ویم، دا ګورې د دې امت صحابه کرامو به نه وي، دا د امت غټ علما اوس سیم کوم علما یې هغوی دا نه وایي چې البته زه، او ما که عالم ووایم نو خو عالم دی، ته سره دا ټکي وایې، دا په سړي کې ما تکبر پیدا کوي، د سړي د ایمان بیخ بنیاد وباسي، البته زه دا ویم. نو ته څه وکړې؟ که اوس ما که اوس نه زه ته اوس کوم تا چې کومه خبره وکړه دې څه دلیل دی؟ تا ته نه دی معلوم. نو یا علما تې ځان ساتي او که عالم یې بیا هم ووایي هغه سره خپلې خبرې وضاحت شتي، نو ته نو څه وایې که تا نه زه ورته تپوس وکړم چې دې څه مطلب دی بیا؟ نو عمر رضی الله عنه په شان سړی او د فتوې دپاره هغه څه کوي؟ مشوره کوي. نو کله چې دا مهاجرینو دا مشران یې راجمع کړو، ورته یې ووایي چې تاسو ته خو پته ده چې شام کې وبا راغلې ده او
من ورروانو هغه طرف ته اراده م کړې ده اوس تاسو څه خیال دی چې ورشم دننه او که نه ورځم او کې اختلاف راغی بعضو ته ویې لاړ شئ او بعضو یې مه ځئ ورته دلته بعض راشي موږ ته ویل دا څه خبره چې مولیانو کې اختلاف راځي اختلاف لازم د فطرت ته راشي د ټولو علم د ټولو عقل هغه یو شان دی نو بس عمر رضی الله عنه ځئ انصار را وغواړي مشران انصار صحابه کرام چې کوم مشران وغیره ورته ابو ته ووایي یاره دا مسله را پېښه شوې ده اوس اراده خو ما کړې زه شام ته ورځم او دا دې راورسېدم نږدې ورشم دلته او که نه هغه هم دقه شان اختلاف وکړو لکه څنګه اختلاف چې مهاجرین بعضو امیر المؤمنین ځان هلاکت ته ورچول دي نو د نور مسلمانانو دي او بعضو ته امیر المؤمنین په الله باندې توکل دی و چې اراده دې کړې ده نو چې الله ستا په تقدیر کې بیماري لیکلي هغه به تا ته دررسي الغرض عمر رضی الله عنه خلکو ته آواز وکړو وی بس واپس ځو یعنې په دې باندې د هغه زړه مطمئن شو حالانکې مشوره دوه قسمه راغلی چې یا ورشه یا مه ورځه هغه یې چې نه ورځه واپس کیږو دې کې ابو عبیده رضی الله عنه ته دا خبره وکړه افرارا من قدر الله امیر المؤمنین تقدیر نه تښتي ها یعنې دی په هغه کسانو کې دی چې څه رایې ده چې ورځه نو امیر المؤمنین د الله تقدیر نه تښتي تقدیر خو لیکلی شوی دی عمر ورته ابو عبیده ستا نه علاوه چې د بل چا دا خبره کړې جواب به م ورکړی وی سر نعم او تختم من قدر الله الى قدر الله د تقدیر د الله نه تقدیر د الله ته تختمه پوه بې نه شوې تاسو هغه داسې وضاحت یې ورته وکړو وی که ستا سره اوښیانې ډېر شي ابو عبیده ته او یو طرف ته یو علاقه ده یو دره ده چې هغه تکه شنه ده بل طرف ته سوکړه ده هر څه وچ پراته دي اوس که ته دا خپل څاروي د شنې ځمکې نه بوځي دا الله په تقدیر کې لیکلي دي او که ته دا څاروي دغه وچې ځمکې نه بوځي دا به څه کېږي تقدیر نه بهر دي تقدیر کېږي مطلب د دې خبرې څه شو داسې که موږ شام ته ورننوځو او دا بیماري په موږ هم راشي دا به الله په تقدیر کې لیکلي خو زه چې د دې ځای نه واپس ځمه او الله رب العزت بیا زه د دې بیمارۍ نه وساتلمه نو دا په څه کې لیکلی شي نو تقدیر نه سړی وتی شي نو ابو عبیده ته یې او تختم د تقدیر نه تقدیر ته یوازې تا ته څه پته تقدیر د الله صرف دقه دی چې ته ودغې ته ورنوځې دا چې روان د الله په تقدیر کې لیکلي دي د دې دا خبرې روانې چې دې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی او د دې سرکار هغې له تللی دا خبرې واورېدې وایي ما د پیغمبر نه دې باره کې خبره اورېدلې الله اکبر دا اوس د کار سړی راغی او په سم ځي راغی دلیل دی په دې باندې چې د غټو غټو خلکو نه کله ناکله دلیل هېر شي د دې بعضو ته موږ ووایو چې کېدای شي امام صاحب ته یا امام شافعي ته یا امام احمد ته یا امام مالک ته یا بل امام ته کېدای شي د دلیل نه یې رسېدلی تا ته در ورسېدو امام صاحب ته نه ورسېدلی دلته خبره د څومره غټو صحابه کرامو روانه ده خو هغه چا ته چې دلیل یاد هغه اوس راغی زر ورته امیر المؤمنین ووایه څه دې اورېدلي دي وایي ما د رسول صلی الله پخپله اورېدلي دي اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه کچرته په یو علاقه کې طاعون وبا بیماري راله او تاسو ته پته ولګېده تاسو ته بهر وئ نو رسول صلی الله دننه به ورته نه ځئ او چې د باندې راله او ته په هغه ځای کې وي رسول صلی الله تختې باندې عمر رضی الله عنه د الله شکر ادا کړو او خوشحاله په دې شو چې زما دغه رایې و چې واپس ځم او بیا واپس لاړ دې کې ګوره موږ ته ګټه مسله دا راووته مخې ته چې یو دیني مسلو کې معلومات کول دویم کله ناکله غټو غټو خلکو نه دلیل هېر شي یا ورته یاد نه دلیل انسانان دي
نو دلته اوس وګوره دې ته مخامخ د کوم مهاجرین راوغوښتو هغه زاړه او کوم انصاري راوغوښتو هغه زاړه او دا دلیل عبدالرحمن بن عوف نو کله څوک تاته ووایي که نه چې پلاني شیخ صاحب ته په دې مسله کې دلیل نه دی رسېدلی یا دلیل کمزوری دی یا دلیل تیر شوی دی نو په دې سور کېږه شین کېږه مه بلکې دا د انسان طبیعت دی چې د ده نه کله خبره لیرې شي کله ورته یاد د سره نه او کله ورته رسېدلي نه وي دا ورته پته نه چې دې مسلې کې دلیل داسې شتي عمرو بن العاص رضی الله عنه په دغه وخت کې هوښیارتوب کړی و ناشنا کله چې عمرو بن العاص رضی الله عنه ته پته ولګېده چې د طاعون د بیماري په خلکو کې خوره شو سمه خوره شو نو هغه مشوره ورکړه خلکو له وی خواره شي یو ځای کې ټول مه جمع کېږي امام احمد دا روایت راوړی چې ټول جمع کېږي په یو ځای کې نه څوک لاړ شي دې خوړونو ته څوک دې درو ته وځي بار ته ځکه چې تاسو څومره یو ځای ناستئ نو بیماري ښه په تاسو کې کار کوي لګیا ده کوم ورځو کې چې کرونا راغلې وه چې کله به چا ته نصیحت وکړو خصوصا زمونږ د پښتنو ته چې نه خیال کوئ د ګڼې ګوڼې نه ځان لږ لرې ساتئ دلته یې ګوره ګڼه ګوڼه د دوی په الله د سره ایمان شتي نه دینداره طبقې به دا ووایي کومه چې پکې دینداره نه ده هغوی به دا ووایي ښه لکه ته اوس زما نه یېرېږي چې زما نه بیماري ولګي دا ستا ورورولي وه دا ستا دوستي وه هر طرف ته نه خبره به بل طرف بوځي ګوره ما تاسو ته ویلي عمر رضی الله عنه هغه زنانه منع کړې وه د څه نه طواف کې وه بارک الله فیک هغه ته ته به د کور نه نه راوځي ځکه چې جذام بیماري پې وه خلک به ونه تنګي بیماري نقل کېږي د الله په اذن سره موږ سره دا وایو د الله په اذن سره ځکه چې ډېرې داسې بیماریانې دي چې هغه نقل کېدی شي او دوه بیماران یو بیمار او یو روغ یو ځای ناسته بیماري نه نقل شي ځکه چې الله نه ده غوښتلې خو دا خبره کول د شریعت خلاف نه دي ګورې چې ته یو سړي ته نصیحت وکړي چې پلانیه ته بیماري کور کې کښېنه پلانیه افرنجي د باندې ډېر دي نو د خولې تسلي سه که دا د پښتنو ته وي دا غټه جګړه دې بله جوړه کړه ما ته ووایي چې ماسک لګول تا باندې افرنجي ډېر دي نو دې کې څه دي افرنجي دي ته چې افرنجي وکړې د خولې نه یا د پوزې نه چې څه ځي هغه په بل مسلمان لګي یا د بل په کپړو لګي یا په دې ځي کې خوري ثبت خو یې تا ته نه دي ویلي دغه شیان چې یاره د ګڼو ګوڼو نه ځان لږ لرې ساتئ او دغه نصیحت دلته چا وکړو عمرو بن العاص وی خواره شي چې دا ګڼه څه شي دا ختم شي دا خلک په یو ځای کې راجمع شي ځکه لږ لرې لرې شي دا نصیحت هغه په هغه ورځو کې کړی او سبحان الله په هر کار کې د الله خیري او تقدیر کې لیکلی شي خبرې په دې طاعون عمواس کې دومره مسلمانان مړه شوي دي کنه دومره مسلمانان چې مشهور روایت دا دی چې 15,000 کسان په دې کې مړه شوي دي او بعض روایتونو کې 20,000 راځي او په دې کې غټ صحابه کرام مړه شوي دي او تعجب به وکړي ډېر د هغه سړي چې نومي سړی واوري او زړه د سړي خوشحاله شي دومره سره د خلکو محبت دی یو دوه کسان ابو عبید بن جراح رضی الله عنه دې کې مړ شوی او دویم معاذ بن جبل رضی الله عنه دیم په طاعون عمواس کې مړ شوی او شرحبیل ابن حسنه رضی الله عنه الفضل بن العباس عباس رضی الله عنه فضل رسول صلی الله علیه وسلم سهیل ابن عمرو ام په دې طاعون کې مړ شوی یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه ابو سفیان زوی یزید هغه په دې طاعون عمواس کې په هغه وخت کې مړ شوی دا د مسلمانانو لویه سخت راغلی وه یو طرف ته خو د فتوحاتو خوشحالیانې وي چې بعض علاقې مسلمانانو فتح کړي خدای یو لوی غم په مسلمانانو راغلی لکه 15,000 کسان مړه کېده یا 20,000 کسانو مرګ
یا د هغې نه زیاتې څه ذکر کوي دا معمولي خبره نه وه او ډېره د غم پکې څه وه چې مشران صحابه کرام پکې وفات شو دا امتحان راغلی او دا د الله رب العزت امتحانونه دي وخت په وخت یې راولي ښه یو د فایدو سره یاده کوي د طاعون امواس چې دی یا عمواس دا د قیامت راتلو نښه ده ګورې صحیح بخاري کې روایت کې دا خبره بیان شوې ده او امام حاکم روایت راوړی د عوف بن مالک نه هغه وایي عوف بن مالک رضی الله عنه وایي کله چې د عمواس دا وبا او طاعون خور شو نو معاذ بن جبل رضی الله عنه دا خبره وکړه معاذ بن جبل هم پاک صحابه کرامو کې دی چې دې کې وفات شوی او معاذ بن جبل پاک صحابه کرامو کې دی چې الله رب العزت ډېر علم ورکړه هغه دا وایي وما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې ما ته یو ورځ وی اعدد ستا بین یدی الساعه د قیامت نه مخکې شپږ خبرې شماره چې دا شپږ خبرې دې نه لیدلې قیامت نه راځي نو فقد كان منهن الثلاث درې ما ولیدې وي شپږو کې درې ما ولیدې یو د رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدل دنیا نه تګ دا د قیامت واضحه نښه ده ځکه چې په هغه پسې وروسته بل پیغمبر نشته نو چې بل پیغمبر نشته دا امت اخرنی دی او د اخرني دا مطلب وي چې په ده باندې نوره دا قصه ودرېږي مخکې نه ځي نو په دې امت پسې د دوی ختمېده او قیامت دی دویم وفتح بیت المقدس او بیت المقدس فتح کېدل هغه فتح شو د چا په دور کې د عمر رضی الله عنه په دور کې وطاعون عمواس او طاعون عمواس وی د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړو ما ته یې ویلي چې شپږ خبرې شماره په شپږو کې راته دا درې ویلي او هغه درې ما ولیدي نو دغه طاعون راتله دا نښه د څه ده د قیامت اوس سوچ وکړئ چې قیامت به موږ ته څومره رانږدې ځکه کوشش محنت وکړئ زما تاسو ته د زړه نه دا نصیحت دی د یو ورور د یو مخلص دوست دا هغه چا چې په تاسو خفه کېږي ورب الکعب چې د خپل دین مضبوط راونیسئ عبدو علیها بالنواجذ څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د جامې د غاښونه پرې رابند کړي فتنې ډېرې شوي دي بېدیني عامه شوې ده جهالت ډېرېږي او دا به لازم کېږي ځکه چې دا د قیامت نښې دي قیامت نښې موږ تفصیلا ذکر کړي او پکې دا چې جهالت به ډېر شي په دین به خلک ډېر نه پوهېږي هغه ډېرې نښې موږ ته ښکاره دي صرف هغه غټې نښې پاتې شوي دي چې بلکل قیامت ته نږدې نښې دي نور اکثر نښې ښکاره شوي نو الله ته د نږدې کېدو دا سفر زموږ روان دی او هر سکند چې تېرېږي نو موږ الله ته نږدې کېږو هر منټ چې اورو موږ الله ته نږدې کېږو موږ نن ماسوتن مانځلی چې راوړو نو موږ لږ لرې وو موږ چې ماسوتن لمونځ وکړو دا تقریبا ګنټه دلته کېناستو موږ الله ته لږ نور ور نږدې شو او دغه شان موږ روان یو د الله طرف ته دا سفر جاري او ساري دی او یو ورځ به ختم شي بیا عجیبه دا دی چې دا څومره خلک چې دلته ناست دي یا څوک زما خبرې اوري او څوک یې زمونږ د سفرونو دا پته نه لګي چې چاته پکې ډېر پاتې او چاته لږ پاتې کېدای شي زمونږ سره په دې ناستو کې داسې خلک وي چې هغه دومره الله ته نږدې شوي دي چې د ورځو فرق پاتې دی چاته د میاشت چاته د ګنټو چاته د سکندونو کېدای شي پاتې هېڅ پته نه لګي نو دومره څه وکړي چې هغه الله ته به ته مخامخ شي او ته خوشحاله او ته راځي ځکه چې الله ته نه راځي نو دا یو نصیحت دی تاسو ته په دې موقع باندې چې طاعون عمواس په هغه وخت کې راپېښ شوی د 13مه هجرۍ کې او دا د قیامت په نښو کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی او موږ بیا هم د غفلت په خوب کې پراته یو بیا هم موږ وایو چې نه لا وخت شته وخت نشته الله رب العزت قرآن کې څه وایي اقتربت الساعه قیامت ډېر رانږدې شوی دی تاسو ته دا پته شته الله رب العزت یعنی موږ وایو چې قیامت به راځي وایو قیامت به راځي الله څه وایي اتی امر الله فلا تستعجلوه الله وایي قیامت راغی ولې الله دا وایي راغلی نه دی
اصل کې مونږ ته دا محسوسي چې دا یو یقیني خبره ده داسې وانه لکه راغلی چې ته کله چاله پیسې ورکړي که نه او هغه ته ته وایي چې میاشت بعد به یې درکړم نه نه مړه دا داسې لکه تا چې مال راکړي دي نو وایو که نه وایو هغه خو یې درکوم به خو زمونږ پې دومره یقین دی چې دا داسې دي لکه راکړي چې الله وایي د قیامت داسې یقیني دی او دومره نږدې دی لکه راغلی چې نو دې دپاره محنت وکړئ کوشش وکړئ الله سره رابطه مضبوطه کوي د خپلو منځونو خیال ساتئ د اذکارو د عباداتو د تقوا دیني مجالسو کې کېنئ چې چارج کېږم د ایمان دیني مجالسو کې دا ګټه فایده ده والله ګټه فایده ده تاسو کېدی شي بهر به څه اورئ راورئ ځکه به ایمانونه دیني مجالسو نه بغیر یو سړی زما برابر دي ځکه خپله خبره وکړم دلته درس شو یا زما چې نورو ځایونو کې کوم درسونه دي چې کله دا نیم بند شي که نه بس د ایمان محسوسیږي سړي ته چې دا په کته روان وي نو کوشش کوئ چې داسې لږ ټیم د الله دین له ورکوي نو د ایمان به تازه وي او که څه ګناه دنه شوي نو نږدې به راوګرځي واپس به شي الله رب العزت ته زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي انشاءالله روان درس کې به د فارس بعض علاقې چې هغه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې فتح شوي د هغې تفصیل به بیانو الله رب العزت چې د قیامت او د قبر او د آخرت حساب کتاب من ټولو ته آسان کړي او الله رب العزت یې څنګه چې موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي یو دقه شان دی الله موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد